د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشئ په موکړی تازه لاندو مهمو خبرونو ته. په خوست کې طالب چرواکي وایي په تېرو 2 اونیو کې یوه اندازه نشه یي توکي او په تورې 15 کسان نیولي دي. د فبرورۍ په 3 نیټه خوست کې د طالبانو د امني قوماندانۍ د نشه یي توکو پر ضد مدیریت مدیر میر صادق خان ازادي راډیو ته وویل د دوی منصوبینو لخوا د دې ولایت په مرکز ولسوالیو کې 14 کیلو 450 لیتره الکولي مشروبات او نور نشه یي توکي نیولي دي. بل ورته هلمند کې د خوړو نړیوال پروګرام پر 8000 کورنیو مرستې ویشي. په هلمند ولایت کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د کندهار د کډوال مؤسسې یا KRO په مرسته پر 8000 کورنیو د مرستو د ویش لړۍ پیل کړې چې ورسره یې سلګونه نورو کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده. ځایي چارواکي وایي دغه مرستې پر جګړه ځپلو بېځایه شوو او نورو بېوزله خلکو ویشل کېږي چې هرې کورنۍ ته 6,000 نغدې افغانۍ ورکول کېږي. په هلمند کې د KRO په نوم د مؤسسې مسؤل انجینر عتیق الله ازادي راډیو ته وویل د ویش لړۍ روانه ده. ان ولسوالیو ته غځېدلې د 8000 کسانو سروې شوي چې هرې کورنۍ ته به 6,000 افغانۍ ورکول کېږي. او بغلان کې د سکرو کان د لوېدو له امله 10 کسان وژل شوي. د راپورونو له مخې دغه پیښه د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې شوې ده. سرچینې وایي چې تېره ورځ سهار مهال د نهرین ولسوالۍ اړوند چینارک د سکرو کان رالوېدلی چې په پیښه کې 10 کسان وژل شوي دي. لیدونکو له ملته مننه. ښاد اوسئ.